السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل به تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نو امید ساتم چې روز جوړ به خوشاله به. زما قدرمنو کتونکو نن متاسو ته خپل شان ویډیو روډ د واتس اپ په اړه کې چې واتس اپ کې به تاسو ته هغه یو څو سیټینګونه خیم چې تاسو په کلم په خپل واتس اپ کې نه کړی او تاسو ته بالکل حیران شئ. او که تاسو زموږ په چینل کې نه وي زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خو کې به غنټې نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. نو ډیر ټایم نو ځای کوم زم د ویډیو په طرف تاسو برای خپل واتس اپ ته کله تاسو خپل واتس اپ ان ګور تاسو ته به د انټرفیس مخه راشي. اولنې سیټینګ به تاسو ته خیم تاسو بل پاس به 3 ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په 3 ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس راځي. تاسو برای لاندې به خپل سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په لاندې سیټینګ باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس راشي. تاسو بل پاس په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس راشي. تاسو به خپل پرایویسي باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په پرایویسي باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس راشي. اولنې سیټینګ چې کوم دی به تاسو ته خیم تاسو اخیری لاس سین پته نه لګي. نو تاسو براشي خپل په دی واتس اپ کې په لاس سین باندې کلیک وکړئ. کله تاسو لاس سین باندې کلیک وکړئ تاسو سره بالکل داسې انټرفیس راشي. ما سره الریډي دی په نو باډي کې دی دا بالکل تاسو په نو باډي کې باندې واړوي. تاسو سره په ایوری ون یو په مای کانټیکټ کې مای کانټیکټ ایکسپټ باندې نو تاسو به نو باډي باندې واړوي نو دا بالکل چاته دا فتن واتس اپ کې د اخیری لاس سین څه دی اته به دا فتن لګي د څه ټیمپوري واتس اپ کې ناستو کنو. اکثر میسج وکړئ په واتس اپ باندې او تاسو ته ادونه خيوخي اتوري شانتي نه خيوخي او تاسو چې دا به کتلې کې باندې کتلې او بیا اکثر تاسو ته ادونه خيوخي بالکل شین نشان پی راشي. نو تاسو وسنګ وکړئ د سیرلاند ریډ ریسیپټ باندې تبراشي دا به تاسو سره ان وی ریډ ریسیپټ به تاسو سره ان دا به تاسو اپ کوي. نو کله چې دا تاسو اپ کو نو تاسو هغه ته بالکل دا فتن لګي چې دا ماته میسج کړو او بالکل دا ماته سند شوی دی کنه د کتلې دی کنه د کتلې. کله چې تاسو چاته میسج لګی او تاسو وایي چې یار دا د ځان ډیلیټ شي نو دا به څنګه د ځان ډیلیټ کیږي. دا سیټینګ به تاسو ته خیم دا سیټینګ نمبر 2 سیټینګ دی. نو تاسو چې کوم کس ته میسج کوي دا غو پروفایل باندې تاسو کلیک واخلئ. تاسو کله دا په پروفایل باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس مخ راشي. لاندې به دی خو دا یو څلورم نمبر نشان دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې پروفایل نه لاندې ویښته په دې باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس مخ راشي. کله تاسو ته د انټرفیس مخ راغی تاسو ته بلاندې راشي. تاسو ته بالکل داسې یو انټرفیس راشي. ډیس افیرینګ میسج تاسو ته ویل لیکلی. تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس راشي. دا بالکل تاسو سره دا بالکل اف وی موږ سره چې دا اف نه دا په 7 ډیز کې دا نو دا به تاسو څنګه کولای شئ. تاسو بالکل دا اپشن چې دا به تاسو سره په موبایل کې اف وی نو تاسو چې اف وی نو دا بالکل تاسو 7 ډیز ته واړوي. دا چې تاسو کله 7 ډیز ته واړو تاسو ته چې کوم میسج تاسو چاته کړی هغه بالکل په ورځ کې دنه ډیلیټ کیږي. بدرم سیټینګ به تاسو ته خیم تاسو وایي چې سیټینګ به تاسو ته خیم چې تاسو په واتس اپ کې تاسو هر یو ګروپ ولا تاسو خپل ځان سره اډ کړئ په ګروپ کې. دا به څنګه تاسو ختموي چې را موږ دې هیڅ کوم په ګروپ کې ته ځان اډ نه کی. نو تاسو براشي خپل موبایل سکرین ته په واتس اپ باندې تاسو کلیک واخلئ. کله تاسو په واتس اپ باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس مخه راشي. تاسو په لپاره په 3 ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په 3 ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس راشي. لاندې په خپل سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس راشي. تاسو په خپل اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس مخه راشي. دا تاسو به بالکل پرایویسي باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په پرایویسي باندې کلیک وکړئ تاسو بالکل داسې لاندې راشي. تاسو چې کوم لاندې رالي تاسو ته دلته یو ګروپس لیکلی. تاسو په دې ګروپس باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په دې ګروپس باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس راشي. دا به الریډي تاسو په ایوری ون یو په مای کانټیکټ کې نو دا به تاسو څنګه کوئ چې تاسو ته بالکل واتس اپ باندې څوک به تاسو اډ کولای به نشي. نو دا به تاسو لاندې په دې مای کانټیکټ ایکسپټ په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته د انټرفیس مخ راشي. نو تاسو چې کوم کانټیکټ کې کوم کسان دي هغه به بالکل ټول ځان سره سلیکشن واخلئ. دا ما سره بالکل سلیکشن شو. نو کله چې دا تاسو ټول سلیکشن واخلئ نو تاسو ته بلاندې د انټرفیس راشي. تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو ته به د انټرفیس راشي. دا بالکل تاسو سره ختم شي. دا چې تاسو کلم دا کانټیکټ ځان سره بالکل سلیکشن واغستو او بالکل به تاسو به په خپل به تاسو واتس اپ ګروپ کې د ځان نه اډ کوي څوک
دا نمبر دریم سیټینګ وو. بل یو څلورم نمبر سیټینګ هغه سیټینګ دی کوم چې تاسو کلم په موبایل کې واتس اپ ته چاته تصویر لګي یا ویډیو لګي هغه بالکل په یو فیر کته شي او دوباره هغه به بالکل چې کلیک کوي نو به بالکل نه کته کیږي ورته. نو دا سیټینګ تاسو ته خیم تاسو براشه خپل موبایل واتس اپ ته کله خپل موبایل واتس اپ ته تاسو ته د انټرفیس راشي. نو د دې لپاره به تاسو واتس اپ ته راشي او بالکل به چې چاته کوم تصویر یا ویډیو لګي نو هغه انباکس ته راشي. نو زه دې کس ته دا میسج لګم تاسو کته شي لاندې به راشي په دې انباکس باندې به کلیک واخلئ. تاسو چې چاته کوم تصویر لګي یا ویډیو لګي نو هغه بالکل د ګیلري نه خپل سلیکشن واخلئ. دا ما سره یو تصویر دی او بالکل دا ما سلیکشن د دی واغستو دا زه چاته لګم. نو تاسو ته لاندې داسې یو انټرفیس مخامخ راځي داسې یو ګول شانتي نښه تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو بالکل داسې انټرفیس مخامخ راشي. بیا به تاسو بالکل ورته سند کړئ. کله چې دا تاسو ورته سند کړو نو بالکل هغه یو فیر کته شي او دویمه پیروي دوباره بیا بالکل نشي کته. چاته چې موږ د تصویر ولېګو نو هغه بالکل دا یو پیر کته کیږي او ته بالکل په دویم پیرو بیا نه کته کیږي. دا ګورئ تاسو ما یو د تصویر ولېګو دې منځ کلیک اخلم. کله چې ما په دې باندې کلیک وکړم نو ته د انټرفیس راشي. دا بالکل ما ته یو پیر بالکل دا به ما ته یو پیر مخامخ خی او بیا به دویم پیر بالکل نه خی. دا ګوره ما ته یو پیر بالکل وخو. اوس ویم چې زه دوباره بیا وکته بالکل دا په دې نه خبرې بالکل زه اوپن کوم هغه نه اوپن کیږي. نو په دې طریقه باندې تاسو دا سیټینګ په خپل موبایل کې کولای شئ او دا څلور وړه سیټینګونه ما تاسو ته خو ډېر ښکلي اسانه طریقه دی سیټینګونو. دا تاسو کلم په خپل موبایل کې نه کړئ دا خپل موبایل کې وکړئ نو تاسو ته بالکل اساني وي. نو امید ساتم زموږ د ویډیو په تاسو ډېر خوښ شي. که زموږ د ویډیو تاسو خوښ شي د خپل ملګرو سره شیر کړئ لازمي او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خو کې په غنټې نشان باندې کلیک ولای په آل باندې کلیک ولای چې زموږ نوې ویډیو تاسو تر اول ورسیږي. والسلام.